د جی آی زیډ دفتر په مالی مرسته او د بغلان ولایت د ټولګټو چارو ریاست په همکارۍ د پلخمري ولسوالۍ د درقد پل د 20 ورځو په موده کې کار پیل شوی و او اوس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بغلان ولایت د ټولګټو چارو رئیس وایي د تیرو جګړو له امله چې د پلخمري ولسوالۍ د درقد پل ویجاړ شوی و چې 3 اونۍ وړاندې د جی آی زیډ دفتر په مالی مرسته او د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست په همکارۍ بیرته ورغول شو او د هر ډول موټرونو پر مخ خلاص شو. دا پل درقد نومیږي چې د تیرو جنګو له امله تخریب شوی و او خلک ډېر مشکلات سره مخ وو. نو بیا د جی آی زیډ په مالي مرسته او د حوزې دریایي ریاست په همکاري او د پویدامي ریاست په همکاري دا ځای تکمیل شو، جوړ شو. اوس الحمدلله خلک ښه په ډاډه زړه باندې تګ راتګ ورباندې کوی شي، مشکل حل شو او مالي لګښت هم د جی آی زیډ د موسسې لخوا شوی دی. د پلخمري ولسوالۍ د درقد پل سیمې اوسیدونکي د ټولګټو چارو ریاست له دغه نیک اقدام څخه قدرداني کوي او له دولت څخه غواړي چې د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له امله هغه پلچکونه چې ویجاړ شوي د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. مونږ دې پل کې ډېر ستونزې لرلې، دا پل خراب و، دلته بسته ولسوالۍ د دانې ډېر نفوس پروت ده، په دغه لاره باندې تګ راتګ کوو، دلته مونږ ډېر غټه ستونزه لرله. مونږ امارت اسلامي نه ډېر منندوی یو، ډېر خوښ یو. مونږ ډېر زیات له دې ستونزو سره وروره مخ وو. دا ټول ډنډ به مې راته کوو، هغه چې به راتللو دې مشکلات سره مونږ ډېر مخ وو. خو د الله احسان دی چې د فوادامي ریاست دا خدمت مونږ ته کړی دی، مونږ ډېر خوښ. بسیار خوش هستیم این پول جور کردن، در راه رفت آمد میکردیم، بسیار یک نوارده شد، بسیار یک کار خوب شد. خیر ببینن از امارات اسلامی خوش هستیم ازشان. ویل کېږي چې د پلخمري ولسوالۍ د درقد پل څخه به په زرګونه کورنۍ ګټه پورته کړي.